خولی مې دی وته اوس به هم متخم باقي دا کوم مرګري چې مانه منې په دی وجه نه منې چې حاسدان دي دا څنګه دی واټ چې کوم دی سره موږ د سره باس نو کړی جاز صاحب دی شیرین زاده صاحب پخپل وی چې دا واټ به موږ تاسو ورته تاسو هم د حقدار لکه دی سره موږ سره باس نو کړی دی پخپل سوسو پیری ویلو چې دا واټ به موږ تاسو ورته کو بیا خبره دا سره روانه ورځ دی جی صاحب زه تراغلو پکې واجد صاحب نیاز محمد صاحب مراغدي دا غي مخکې دا خبر وکړه چیرې موږ به دا ایوارډ دی ورکو نو بیا واجد صاحب پکې را پاسې چیرې چیرمن صاحب تاسو هوتل دا ایوارډ ورکوي صدارتي زبر خپل د طرف خدرون پروګرام چې کم دی نه دی لکوم نو دی سره موږ باس نه کړی دا ایوارډ باره کې دی په خپل کړی دی ودلته په موږ باندې ټول خلک خبر کړو بیا دی چې موږ برسېده درځو ځان سره ایوارډ دروړو هلته به موږ تاسو ته چې کم دی ایوارډ پریدو موږ ته تاسو صرف ځان سره وروړی او واپس بیا یو ځان سره چې صرف دلته راخله کوی نه ټول فدریشن والا خبر شوی دی کنه او بیا واپس ځان سره یو ځای نه ایوارډ کې بیا وروسته نورې مسلې راوګته چاوي چې دا په 500,000 کې پروت دی چاوي چې 55,000 کې خبره واه الکا تبدیلی پکار د تبدیلی راوسته غواړي ګور بدر منیر فدریشن دی دا مخ کې بوتل غواړي دا د مړو خلکو سره دی مړی دا جمدو خلکو پلاس ورکول غواړي چې دا مخ کې شي اوس لوګ موږ به دا کوشش کوو چې بدر منیر ته خدای بخلی ته آس کې ریوارډ ملو شي اوس ان شاء الله موږ دا کوشش کوو بالکل صدارتي واټ د پاره چې ما کې مې علي ځلې ګړي نو دا دي سماج ټول مرګړو ته بالکل یاله کر دی په برسه کې تما ته داو خل دي سره نه د 400 والا چا سره تعلق شته نه شفقدر والا سره نه پیښور والا سره صرف مردان لګل سواد خلق دی او سوادیان پیژني وخت نورجان اخبار او نگار اخبار او نگار اوسم ته شکر دی او دا رنگ روپ نو سره روپ شتا او نورجان او ناز او سیلور سکرینو او شمع رساله و مووی و شمع یو کراچی او یو دغه پای اوسم چې ریکارډ وکړو چې میشا سه په قدم را لغوي چې اریان بشي داسې په نگار کې داسې سیلور سکرین کې شمع کې داسې فلمیشیا کې سٹارډس کې دغه زمون دغه لګیدلی دی په کې نشته شکر الحمدلله سوشل میډیا په تور باندې چانه کم نیو او اوس په نورم کوشش کوو مونږه لکه مردان ګولډ آرټ کونسل مرګري مونږ سره مونږه خوشانه بشانه مونږ سره ولاړ دي ته مونږ څنګه چې مونږ مخکې برسیو کړل بدل سه د سمناغي مونږ سره وګورو ولاړو داسې نه مونږ سره ټول مرګري خپ شکر الحمدلله مونږ مخلص یو د زړه د اخلاص کار کوو و دا موږ سره ټول مرګري خپ شریک ولاړ دي د سبخان ارباز خان فدریشن سره ولاړ دي خپ نر باندې لګیا موږ سره مرسته کوي دغه شان شاهد دی عجب ګل دی اوس به مونږه که خیر د مردان بدر منیر فدریشن کې چې کوم مونږ اوپننګ وکړو او ان شاء الله د مونږ ګران مشر فوق چې کوم دی زموږ لیجنډ اداکار اسف خان صاحب زبردست وکړو منم رسپټ ته راولو ټول مرګرو ته ان شاء الله دا دعوت دي راځي دا درون سړی بلاس باندې مونږ افتتاح کوو بالکل هغه ټول مرګي داغه پر ستاران چې ارباز خان پر ستاران دی چې ګل پر ستاران شاهد خان دي کوم مرګي ټول د ان شاء الله وای ټول به مزو کوو بالکل واړو ان شاء الله اخر درون پروګرام وکاو خای وای چیلنج ورکو چې یار زموږ یې خبر اورل چې را دا یو چیلنج دی ان شاء الله چې یو چیلنج په تور مونږه دا خای و ان شاء الله څنګه چې بدر منیر فدریشن آل پاکستان بدر منیر فدریشن چې څنګه مخکې چلیده نو شکر الحمدلله زمونږ په ډېر زیات محنتونه کاوشونه دي د مردان د خلکو نو موږ ځکه وایو چې مردان به منې مردان خلک به منې پښتانه خلک دي او داسې درانه ملګري موږ سره شکر الحمدلله هر تنظیم یاره دې څه کارکردګي لري جاوید ته ما ته دا وایي چې دې نه په فیسبوک څه کارکردګي شته نه په اخبار کې څه شته نه داسې یو میټینګ یو غونډه شته د دې څه دي تاسو دې موږ دغه صرف بس تنقیدونه کوي چې نه دا به نه کوي او دا به کوي دا خدای مسلمانانو خپل شړې خپل بشړو بس خپل کار کوي زه بس چې دې پرې دوه ورځې شو هغه په مردان کې اور ډېر زیات په انداز کې وشوي او په زمون په برسه کې خدا د واجد صاحب ډېر زیات شکر گزار چې هغه مونږ سره ډېر زیات منډه تړلې والی هلي زلي کړې دي بیا د هغه په وجه چې کوم نه اسف خان صاحب د جاوید صاحب برسه راغی دوباره چې یو پیر برسیو شي بیا دوباره برسو له سوق نه زی دا څه سړی وایا دا بیا د هغه په وینا باندې چې کوم نه اسف خان صاحب زمون برسه راغله زمون برسی ډېر په انداز سره وشو ماشاءالله
د بدرمنیر فدریشن مردان خیبر پختونخوا ګرانو ناظرینو تاسو زمونږ خپلې ګپې شپې اورېدې څه ترخې څه خوږې خبرې مو شوې ځان به منې ځان به منې ها